کله چې یو انسان مړ سي نو دی پر 5 حصو تقسیم سي. یو د روح د چې فرشتي وړي، دویم د مال دی چې وارثانو ته ورپاتې سي، دریم د بدن غوښې دي چې چنجانې خوري، څلورم د هډونه دي چې مځکې خوري، پنځم د اعمال دي. د ټولو څه مهم شی، د ټولو څه مهمه خبره د اعمال. کچېرې پر ده باندې د یو چا قرضه وله، د یو چا باندې تهمت ویلی دي، د یو چا غیبت یې کړی دي، د یو چا پور پسې پاته دی، هغه که د هر حق پر لحاظ سره وي، که دې ضرر رسولی دي، که دې تکلیف رسولی دي، که دې غیبت کړی دي، که دې مال ولی دي، که دې پور ځناوړی دي، که چېرې دغه شان وله نو هغه پنځم شی چې دی هغه به دغه خلک سوي. نو تا ته چیش تر پاتې سو؟ خالی لاس ته او دوزخ سره. نو هر مؤمن مسلمان ته پکار دی چې د دغه 5 عمل، یعنی د دغه 5 شی ډېر خیال وساتي. دا جسم و، دا روح و، دا مال و، دا ټول شان مهم نه دي. مهم شی ستا اعمال دي. دغه اعمال باید چې ته د دنیا څخه د ځان سره محفوظ کړې، د ځان سره بچ کړې، د بل چا یو شی پر تا نه پاتې چې غیر سوي. ځکه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای چې د ټول څخه غټ مفلس هغه څوک دی چې اعمال کړي دي، نیکی کړي دي، ثوابونه ګټلي دي، او د چا زبر فور وړي هغه به ذمي سي، د چا به غیبت کړي هغه به ذمي سي، د چا به بل حق وړي هغه به ذمي سي. الله جل جلاله دې موږ ته دا توفیق راکړي چې د دنیا د کلوسه مخکې کوم د چا حق تلفي کړی ده، چا سره مناکر کړی ده، ظلم کړی ده، هغه څه بخښ وغواړو، عفو وغواړو، او که د چا پور یا قرض یا سره باندې پاتې دي هغه ور وبخسو.